آیا په دعوت کې پیسې شته دي؟ موږ کولی شو کله چې دعوت کوو پیسې لاسته راوړو او ګټه وکړو او په پښو باندې ودرېږو او که نه. دا هم ډیره مهمه پوښتنه ده چې د ډیرو خلکو په ذهن کې ګرځي راګرځي. نو که زه تاسو ته د دې جواب نه مخکې دا خبره وکړم چې تر هر څه د مخه تاسو هم الحمدلله پوهیږئ او زه هم پوهیږم چې نیت ډیر زیات مهم ده. نیت خالص دی الله جل جلاله رضا وګرځوي. په ننني عصر کې خو خصوصا ډیره زیاته مشکله شوې هم ده، ځکه نیتونه او ارادې او عمل دا ډیر سره ګډوډ شوي دي. او څوک هم چې میډیا ته راوځي اول فکر ورسره دا وي چې زه پیسې وګټم، خو تاسو سره باید اولنی فکر دا نه وي، ځکه که چیرته اولنی فکر دا وي نو بیا ستاسو د دعوت هیڅ اجر او ثواب نشته. او پیغمبرانو څومره هم چې دعوت کړی د ټولو د الله د رضا لپاره دعوت کړی. قرآن شریف کې 19 سپاره کې ډیر زیات آیاتونو کې هر پیغمبر دا اعلان کړی چې قل ما اسألكم علیه من اجر ان اجری الا علی الله وما اسألكم، یعنی مختلف رقم آیاتونه راغلي، تاسو یې وګورئ. هغه ټول پیغمبرانو او انبیاو به دا اعلان کو چې زه د دعوت په مقابل کې هیڅ کوم پیسې او هیڅ کوم پاداش، هیڅ کوم حق و زحمه نه غواړم، بلکې یوازې او یوازې زما اجر او بدله هغه په الله جل جلاله باندې ده. نو تاسو کوشش وکړئ انشاءالله چې دعوت دا خاص د الله د رضا لپاره وګرځوئ، ځکه که چېرته په دې کې دنیوي منافع یو ځای شو او یعنی ذهن کې مو دا راغله چې زما هدف دا چې زه مشهور شم، پیسې وګټم او ویډیوګانې مې کشف وکړي او خلک مې عزت وکړي، نو بیا تاسو یقین وکړئ چې د دې دعوت به فایده نه وي، اجر به نه وي، نو څومره یو لوی خیر نه به موږ تاسو محروم پاتې شو او زموږ تاسو په دعوت کې به اثر له کومه شي. نو تر هر څه د مخه کوشش وکړئ چې نیت مو د الله جل جلاله د رضا سبب وګرځوئ. که چېرته تاسو مالدار یئ نو دا خو ډیره ښه خبره ده، بسم الله وکړئ او دعوت شروع کړئ او د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې دعوت وکړئ، تر څنګ کاروبار هم کوئ. زه په خپل باندې الحمدلله مکتب لرم، مکتب کې حلاله روزي ګټم، منډې تړلې وهم، کوشش کوم حتی الوسه کوشش کوم چې د دعوت له لارې نه زه پیسې ونه ګټم. صحیح شو؟ دا چینلونه چې کوم دي دا زما خپل چینلونه دي، تر اوسه پورې ما خپل چینلونه هم نه دي روان کړي، یو په فارسي کې شته ده خو لا اوسه پورې په پیسې نه دي راغلي. تاسو کوشش وکړئ چې اول نیت باید د الله جل جلاله د رضا په خاطر وي. صحیح شو؟ خو که چېرته تاسو غریبان یئ او پیسو ته هم ضرورت لري نو بیا پروا نه کوي، اصلي هدف اصلي نیت دعوت وګرځوئ، د الله رضا وګرځوئ، خدمت وګرځوئ، عامه پوهاوی رامنځته شي، ژوند مو بهتره شي، خلکو کې دینی پوهاوی زیات شي، عام شي. دا اصلي هدف او مقصد وګرځوئ. په ضمن کې ورسره دغه کومې پیسې چې تاسو ته راځي دا هم په نظر کې ونیسئ، خو هغه لوی اجرونه او ثوابونه به تاسو بیا پوره لاسته نشئ راوړلی. د دې لپاره بیا چې تاسو خیر یو څه وخت لپاره پیسې وګټئ، یوټیوب نه به تاسو ته راشي، فیسبوک نه به تاسو ته راشي، ټیک ټاک نه به راشي، پیسې وګټئ، خو په دغه سفر کې بیا خامخا داسې کارونه وکړئ چې هغه خاص او خاص د الله جل جلاله د رضا په خاطر وي، تر څو هغه ستاسو لپاره دائمي پاتې شي او په تاسو یې په هغه کې هیڅ کومه نیت هغه ګډوډ نه وي، یعنی هیڅ کوم مادي اړخ هغه پکې نه وي. ما چې کوم کارونه کړي دي خاص د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې، یو چې ده یو قاعده مې لیکلې ده اذان قاعدې په نامه باندې، دا به انشاءالله چاپ شي. دا قاعده ما د الله جل جلاله د رضا په خاطر لیکلی، دا به انشاءالله لکونو میلیونونو خلکو ته رسیږي او خپریږي به او په آنلاین بڼه باندې به هم موجود وي، هر څوک به را ډاونلوډ کولی شي، فقط ډیزاینینګ یې پاتې ده او زه به هغه وایم هم، یعنی په صوتي بڼه باندې په ویډیوي بڼه باندې به هغه آنلاین هم موجود وي چې خلک یې را ډاونلوډ کړي. صحیح ده؟ او زده یې کړي او د دې نه به ماته یوه افغانۍ هم نه راځي، یوه افغانۍ ګټه هم ما په خپل ځان باندې حرامه کړې ده چې زه نه غواړم، ځکه زما یوازې او یوازې هدف په دې کې هغه د الله جل جلاله رضامندي ده. دویم کار چې زه کوم هغه د ښځو لپاره کتاب لیکم چې هغه به هم هیڅ کومه مادي ګټه ماته رانه وړي، هغه به یوازې او یوازې د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې وي. چاپیږي به، هر څوک چې چاپوي چاپ دی کې ګټه دی وي، خپریږي به او خویندو ژوند به انشاءالله ورسره بدلیږي. هغه به داسې کتاب وي چې په هغه کې به د ښځو ټول مسائل موجود وي، هر رقم خبرې به په هغه کې وي او دا یو اوږدمهاله وخت ته ضرورت لري. نو انشاءالله دا کارونه به زما په آخرت باندې په درد لګیږي. په دې دنیا کې چې زه دعوت کوم، زه تر اوسه پورې ما معاش اخیستی ده،
د معاش په مقابل کې ما دعوت کړی ده. آینده کې د الله جل جلاله توفیق راکړي چې زه په پښو باندې ودرېږم، زما هغه کاروبار چې شخصي د مکتب مې شروع کړی ده الله دې هغه کامیابه کړي چې د هغه له لارې زه حلاله روزي وګټم او دغه دعوت چې ما روان کړی ده خاص د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې وګرځم. زما په فکر کې دا هم راځي چې تاسو چینلونه جوړ کړئ، عامې ویډیوګانې وکړئ، تعلیمي ویډیوګانې وکړئ، د ژوند د بهتروالي لپاره ویډیوګانې وکړئ، ټولنیزې ویډیوګانې وکړئ، نور رقم ته ویډیوګانې دي که نه، د انسان شخصیت سازي چې څنګه یو انسان وده کولی شي، څنګه فکر جوړیږي، څنګه جسم جوړیږي، څنګه نور ټولنیز روابط او اړیکې څنګه جوړیږي، پیسې څنګه ګټلی شي، په دې اړه که تاسو ویډیوګانې وکړئ که نه او د هغه له لارې پیسې وګټئ نو په دې کې هیڅ کوم مشکل نشته. خو کومې دینی ویډیوګانې چې تاسو کولی مثلا تفسیر ده، اخلاق ده، سیرت ده، عقیده ده، نور موضوعات دي که نه، فقه ده، دینی پوښتنې سوالونه جوابونه دي، په هغه باندې بیا پیسې مه ګټئ، هغه د الله جل جلاله رضا لپاره وکړئ. یعنی موږ تاسو باید په دې دنیا کې واضحه واوسیږو، صفا واوسیږو، زموږ تاسو په دې عمل کې باید ګډوډي نه وي. دا نه چې هم دنیا ګټم او هم په آخرت ګټم، نه دا کارونه مه کوئ. خلک وایي که نه هم ثواب او خرما، زما په نظر باندې داسې نه دي کول پکار، یا وروره ثواب وګټه او یا خرما وګټه، خبره ختمه. له اول نه باید موږ تاسو واضحه واوسیږو، صفا واوسیږو. صحیح د دعوت وکړه د یو څه وخت لپاره تر څو ته خود کفا شي، پیسې پیدا کړي، خو بیا د دائم لپاره د ټول عمر لپاره دا د پیسو پیدا کولو یوه ذریعه مه ګرځوه. صحیح شو؟ ځکه چې هغه ستا ثوابونه بیا څه شو، هغه آخرت جوړول څه شو، اجرونه او ثوابونه څه شول. نو موږ تاسو باید دعوت شروع کړو، چیرته مالدار یو خو ډېره ښه خبره ده که غریبان یې پیسې ورباندې وګټئ، صحیح شوه، خو د ټول عمر لپاره دا باید هدف ونه ګرځېږي. نورې لارې چارې الحمدلله چې تاسو کله مشهوره شئ بیا تاسو ته ډېرې لارې چارې پیدا کېږي. دا مکتب هم چې ما جوړ کړی ده په خپلو پیسو مې نه ده جوړ کړی، بل چا راته پیسې راکړي دي الحمدلله. نو تاسو چې کله مشهوره شئ نو تاسو ته هم دا رقم ډېره زمینه برابرېږي، ډېر فرصتونه تاسو ته راځي، بیا به انشاءالله تاسو له نورو طرفونو نه، نورو جهتونو نه خود کفا شئ او اصلا دعوت ته به تاسو ضرورت نه لري چې په دې باندې تاسو پیسې وګټئ. دا د الله جل جلاله د رضا په خاطر باندې به وګرځوئ. د دې ترڅنګ به انشاءالله کتابونه ولیکئ، د دې ترڅنګ به انشاءالله نور خدمتونه وکړئ، خلک به په پښو ځان سره ودروئ. دا هم یو لوی اجر او ثواب لري او انشاءالله صدقه جاریه ده. په یوټیوب باندې که چېرته تاسو غواړئ چې پیسې وګټئ ډېر زیات وخت اخلي، خصوصا پښتو کې. فارسی بیا هم ښه ده، اردو تر هغې ښه ده، عربي هم زښترې ښه ده، انګلیسي بیا په ټولو کې ښه ده. نو که چېرته تاسو دعوت په نورو ژبو باندې بین المللي ژبو باندې کولی شئ دا تر ټولو بهتره ده. او نن سبا خو د اي آی دور ده، تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره په دغه ژبو باندې حتی که ستا زده هم نه وي کولی شئ د دې ژبو له لارې دعوت وکړي. مهمه دا چې علم او پوهه باید ولري چې غلط شیان خپاره نه کړي او خلک په بله لار باندې روان نه کړي. صحیح ده؟ نو په عربي باندې که ستا عربي نه زده لږ معمولي پوهېږي چې یاره دا خبره یعنی صحیح او غلط بیلولی شي او پوهه او علم لري دیني شرعي مسایلو باندې، ته کولی شي په عربي باندې ټولې نړۍ کې دعوت وکړي او خلک به پوهېږي هم نه چې ته عرب نه یې. خلک به دا فکر کوي چې ته عرب یې، چې دا دعوت ته مخ و څهره او خپل اواز به دې هم نه وي، اوازونه جوړولی شي، څهرې جوړولی شي. دا مصنوعي ځیرکتیا چې ده دا عجیبه غوندې انقلاب په دنیا کې راوستلی ده. نو تاسو که په هغو ژبو باندې دعوت وکړئ نو زر تر زره به مالدار هم شئ، زښترې پیسې به هم درته راسي او بیا به پښتو کې دعوت شروع کړئ. بس په دې باندې بیا پیسې مه ګټئ، خلکو ته رهنمایي کوئ د الله رضا لپاره، هم به ژوند جوړ شوی وي او هم به انشاءالله د دې ټولنې یو څه ناڅه حق موږ تاسو ادا کړی وي. خو که چېرته تاسو پښتو کې دعوت کوئ نو بیا زښته ډېر وخت اخلي، ان تر دې چې شاید تاسو مایوسه هم شئ. صحیح شوه؟ کلونه درنه اخلي، ځکه هلته خلک کم دي، لیدونکي کم دي په یوټیوب کې. نو چې لیدونکي کم شول ستا ویډیو هم کم خلک ګوري، چې کم خلک وکتل نو تا ته به آمدن هم کم راځي، پیسې به هم ډېرې کمې درته راځي. صحیح شو؟ همدارنګه فیسبوک له افغانستان نه مونوټایز کېږي، همدارنګه ټیک ټاک ډېر په مشکله باندې پر مخ باندې بول کېږي. نو طریقې شته دي د دې لپاره چې تاسو په دې طریقه باندې پوه شئ. تاسو کولی شئ چې انټرنیټ کې د نورو خلکو ویډیوګانې وګورئ او ځان ورباندې پوه کړئ. خو یوه بله لاره هم زه تاسو ته ښیم چې د هغه له لارې دعوتګران کولی شي ځان خود کفا کړي. هغه دا ده چې کله دعوت ښه پر مخ باندې لاړه دی اعلانونه کولی شي چې که تاسو غواړئ چې موږ ستاسې اولاد ته سبق ووایو نو موږ سره اړیکه ونیسئ. نو بیا خلک اړیکه نیسي، خارج کې دي له هغوی نه 15 20 $25 واخلئ او 3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې د هغوی ماشومانو ته درس ورکوي. نو په دغه طریقه باندې د قرآن د تدریس په مقابل کې پیسې اخیستل مشکل نه لري، ځکه چې هغه په حدیثو کې ورته اجازت ورکړل شوی ده. نو تاسو د دغه سرویس
دا چې کوم تجارتي بڼه لري که نه د سرویس په مقابل کې چې تاسو خلکو ته ورکوي زحمت وباسئ وخت ورکوي پیسې اخیستلی شئ د قرآن د تعلیم په خاطر باندې تاسو پیسې اخیستلی شئ ځکه دا په شریعت کې په اسلام کې جایز دي خو د دعوت له لارې پیسې اخیستل دا صحیح نه دي سمه ده نو تاسو کولی شئ چې شاګردان واخلئ هغوی ته درس ورکئ او دعوت به مو همداسې د الله جل جلاله د رضا لپاره روان وي بیا چې کله شاګردان زیات شو کولی شئ تاسو یو بل قاري ونیسئ هغه ته یې ورکئ یو څه به تاسو ته پاتې کېږي یو څه به هغه ته تنخواه شي یو څه به هغه ته فیصدي شي نو په دې سره به انشاءالله ډېرو خلکو ته زموږ خیر رسېدلی وي ډېرو کورنیو ته به هم انشاءالله خیر رسېدلی وي دغه د دې خبرو خلاصه وه چې ما تاسو ته واضحه کړه هیله ده چې انشاءالله تاسو به پوه شوي یئ که چېرته تاسو په نیت کې دا وي چې موږ د دعوت له لارې پیسې وګټو خودکفا شو مالداره شو نو دا ذهنیت له خپل ذهن نه وباسئ خپل فکر نه وباسئ په دعوت باندې څوک نشي مالداره کېدلی د الله جل جلاله رضا په نظر کې ونیسئ او د دې لپاره دعوت وکړئ چې اول تاسې ته ګټه ورسوي د دعوت الحمدلله اول ما ته ګټه رسولې هر اړخیزه ګټه یې راته رسولې نو چې ما ته یې ګټه ورسوله زه کولی شم چې نورو خلکو ته هم ګټه ورسو خو چې موږ تاسو په خپله په تیارو کې یو څنګه به نورو خلکو ته ګروپ ورکو څنګه به نورو خلکو ته رڼا د هغوی په ژوند کې راولو ډیره مشکله ده نو تاسو کوشش وکړئ چې نورو لارو نه انشاءالله که غریب یې ځان دې خود کفا کا پیسې وګټه تجارت وکړه تجارت ضروري شی ده په خپل ژوند کې پیسې وګټه بیا به تا ته هیڅ کوم مشکل نه او دعوت به هم ښه روان وي خود کفا به هم یې چاته به محتاجه هم نه وي او الله جل جلاله به هغه پوره اجرونه او ثوابونه چې کوم یې ټاکلي دي په دعوت باندې هغه به تا ته درکوي